سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ جس مارکیټ بروکر کې اکاونټ جوړ کړئ. که نه پوهیږئ جس مارکیټ څه شی ده؟ جس مارکیټ دوستانو د فورکس ټریډینګ لپاره یو تر ټولو معتبر او غوره بروکر ده چې په نړۍ کې ډیر زیات کارونکي لري، خاصتا افغانستان کې هم 90% فورکس والا دغه بروکر کاروي، ځکه چې دوستانو دا ډیر ساده او اسانه بروکر ده. اسلامیک اکاونټ لري، فیس کم کټي او خدمات یې ښه دي. نو راځئ ویډیو ما تر پای وګورئ چې څنګه په دغه بروکر کې اکاونټ جوړ کړو او کومه طریقه چې زه تاسو ته دوستانو دې ویډیو کې ښیم په هغه چې تاسو اکاونټ جوړوئ. نو د اکاونټ جوړولو پر ټایم دغه بروکر تاسو څخه د بانک سټیټمنټ یا هم د ویریفیکیشن ادرس لپاره کوم سند نه غواړي، ځکه زیاتره کسان چې د اکاونټ جوړوي یو مشکل دی چې دوی څخه د کور ادرس د تایید لپاره بانک سټیټمنټ غواړي، چې زیاتره کسان نه لري. خو په دې طریقه چې زه تاسو ته ښیم بانک سټیټمنټ ته به اړتیا نه وي. ښه نو راځئ زه خپلې ویډیو ته دوستانو ټولو نه به د مخه د جس مارکیټ بروکر لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، په هغه به کلیک کړئ یا به کاپي کړئ، را به شئ کروم براوزر ته. کروم کې به تاسو ته لینک پیسټ کړئ، دا ډول صفحه به راشي. دلته به لومړی تاسو څه کوئ، اکاونټ به جوړوئ. هغه کار لپاره دغه ځای کې به خپل ایمیل ولیکئ او راجستر به ووهئ. زه راځم همدا کار کوم. ښه ملګرو، ما خپل ایمیل ولیکه، رجستر بټنه باندې څنګه ده کلیک اخلم. نو دلته چې مو رجستر کلیک کړه تاسو به په نیکسټ آپشن باندې اوس کلیک کوئ. دلته تاسو څخه یو ویریفیکیشن چک غواړي، یعنې دی چک کوي چې تاسو خو روبوټ نه یاست. نو په تمه کیږو. ها کاپچا اوس کنټینیو بټنه باندې کلیک اخلو. اوس دلته موږ ته وایي چې تاسو د ایمیل ته موږ یو کوډ ولیکئ، هغه کوډ راواخلئ، دغه برخه کې ولیکئ. نو تاسو بس کوئ خپل د جمیل اپلیکیشن یا ایمیل اپلیکیشن به واس کړئ. تاسو ته به څنګه ده کوډ راشي. نو دا ګورئ ما ته کوډ را هم غیر دلته لیکلی ده 4839050. زه راځم همدلته یې لیکم 4839050. نو کوډ چې مو ولیکه دا باید په دقیق ډول ورکړئ. فکر کوم ما غلط 50 ده، البته دغه به زه 50 کړم. نو دا چې مو ولیکه نیکسټ بټنه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته اوس تاسو ته وایي چې خپل اکاونټ لپاره یو کوډ انتخاب کړئ. کوډ باید 8 حروفو نه کم نه وي او داسې تاسو باید 1 2 3 حسابي توري 8 9 سلش، یعنې دغه نښو نه هم باید کوډ کې کار واخلئ. زه راځم دا ورته لیکم. کوډ مې ورکړ. کوډ چې ورکړئ دغه 4 واړه خانې به تاسو ته داسې ټیک وخوري، بیا به دا نیکسټ آپشن ووهئ. نو دا وشو. اوس دلته وایي هیواد مو انتخاب کړئ. تاسو به ورته خپل هیواد انتخاب کړئ. زموږ ډایرکټ افغانستان ده. نیکسټ آپشن به ووهئ ملګرو. نو اوس به زموږ اکاونټ څنګه ده په دغه کې جوړ شي. چې کله اکاونټ جوړ شو نور به لاړ شو ویریفیکیشن به ترسره کړو. ښه نو دوستانو اکاونټ تکمیل ده، نور جوړ ده. صحیح ده ملګرو، اکاونټ مو جوړ څه. اوس به عمومي صفحه وازه شي. ښه دوستانو اکاونټ جوړ شو. اوس دی چې تاسو خپل ویریفیکیشن وکوئ. دې لپاره به نور لاړ شو اپلیکیشن ته د جس مارکیټ، هلته به دا کار وکړو. نو تاسو به څنګه وکړئ، جس مارکیټ اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. دې لینک هم ډسکرپشن کې ږدم. دغه ډول یو اپلیکیشن لري، دا را ډاونلوډ کړئ. اوس زه خپل اکاونټ ته لوګین کیږو. چې کله مو ډاونلوډ کړو واز مو کړو، دلته به لوګین بټنه باندې کلیک واخلئ. دلته به خپله هماغه ایمیل ورکړئ چې اکاونټ جوړولو ټایم کې مو ورکړه. زه ایمیل چې مو ورکړه دلته تاسو ته وایي چې کوډ مو ولیکئ. نو خپله هماغه کوډ به ورکړئ چې اکاونټ ته مو ورکړه. کوډ چې مو ولیکه نیکسټ بټنه باندې کلیک واخلئ. دلته اوس خپل اکاونټ د ننوتو لپاره یو پاسورډ جوړ کړئ. مثال 1 2 3 4 هم ورکوئ شئ، هر څه چې وایي ستاسو خپله خوښه. دلته لاندې ناټ ناو باندې کلیک اخلو. نو دغه د اکاونټ ته داخل شو. صحیح ده. اوس به دا ویریفیکیشن ترسره کوو دوستانو، تر څو موږ ته کار وکړي. دا ګورئ دی چې لومړی ویریفیکیشن ترسره کوي. نو دې کار لپاره دلته په دغه څو خطو کلیک کوو. دلته په دا شین رنګ کمپلیټ ویریفیکیشن باندې کلیک اخلو. صحیح ده. په دې چې مو کلیک واخیست اوس راځو دلته بله صفحه مونږ ته راځي. نو دلته هیواد انتخاب ده. تاسو په تذکیره الکترونیکي، ډریوري لایسنس، پاسپورټ په دې کار کوی شئ. زه تذکیره وهم، کنټینیو کلیک کوم. دلته به اوس خپل تذکیرې مخ اپلوډ کړئ. دلته شاته هم د اپلوډ فایل وهو. دلته ډایرکټ ګیلري ته راځي. زه راځم خپله تذکیره ورته مخې اپلوډ کوم. دا د تذکیرې مخ وشو. اوس دا بل بټن وهم، تذکیرې شا ورته اپلوډ کوم. تذکیرې شا مسو کنټینیو بټنه باندې کلیک اخلم. دا اوس مخ ته ځي. ښه دلته اوس ځینې پوښتنې له موږ کوي. نو زه دلته راځم دوستانو، تاسو به هم همدا مطابق انتخاب کوئ.
لومړی باندې کلیک اخلو کنټینیو. دلته دوم وهمه، تاسو دا له ځانه هم وهی شئ، مشکل نه لري، ډېر دقیقې نه غواړي. دلته بیا دوم وهمه، دلته یو دوه درې به ورته په نښه کړو. دلته اوس تاسو ته وایي څومره پیسې لکه هغه ګردش وغیره کوي، تاسو به ټولو نه کم وهئ. بیا تاسو څخه د کور ادرس ویریفیکیشن نه غواړي. که تاسو ډېر وهئ ډېر امکان سره بیا درنه بانک اسټیټمنټ وغواړي، نو همدغه کم به ټولو نه وهئ. زه دا کم وهم، بیا راځو لاندې بیا هم کم وهم، بیا هم لاندې راځو بیا هم کم وهم. دلته دا درې واړه ټیکه به ورته تاسو ټیک کئ، کنټینیو بټنه باندې به څنګه د کلیک واخلئ. دلته اوس تاسو څخه ستاسو موبایل نمبر غواړي. زه راځم موبایل نمبر ورته لیکم. موبایل نمبر چې مو ولیکه کنټینیو باندې کلیک اخلو. نو زمونږ اکاونټ څنګه ده ویریفاید شو. زه اوس له دې څخه بیک ځم. نو دا ګورئ پینډینګ کې ده، صحیح ده، پینډینګ کې ده، نهایتا 2-3 دقیقې ټایم نیسي دا څنګه ده کمپلیټ شي. زه لږ صبر کوم دا کمپلیټ شي دوستانو. ښه نو دوستانو یو 5 دقیقې تېرې شوې او زموږ ویریفیکیشن ترسره شو. په همدې طریقه تاسو کتلی شئ صرف په تذکرې سره موږ هوم ادرس هم ویریفای کړ بغیر له دې چې بانک سټیټمنټ موږ دې ته جوړ کړو. دا تاسو کتلی شئ 3 واړه ویریفیکیشن یې ویریفاید شوی. زیاتره کسان دې ته بانک سټیټمنټ جوړوي، خو په دې طریقه چې ما تاسو ته وښوده نو د هوم ادرس ویریفیکیشن هم ترسره شو. ښه نو دغه جست مارکیټ کې اکاونټ جوړول. اوس راځو دې ته چې دا MT5 سره یا میټا ټریډر 5 سره څنګه وصلیږي. ډېر په اسانه وصلیږي دوستانو. لومړی به تاسو راسئ میټا ټریډر 5 به را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، دې لینک هم زه تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم. دا چې مو را ډاونلوډ کړه واز به یې کوئ. چې واز مو کړه دلته به دا اکسپټ کوئ، دلته به دا ضرب ووهئ. دلته به اوس راسو خپل اکاونټ به کنیکټ کړو. دې کار لپاره به تاسو دلته دغه آپشن دا د جمع آپشن هر یو چې وهئ، زه هم دا جمع دلته به تاسو ورته جست مارکیټ ولیکئ. صحیح ده، جست مارکیټ به ورته ولیکئ، جست هم ولیکئ، صرف راځي که رانغی لږ ورته انتظار وکوئ. صحیح ده، نو تاسو ته لازمي څنګه ده راځي. زه راځم دوباره لیکمه. دا یو ځل 2 ځله کله چې نوی را ډاونلوډ کړئ دلته سرچ کې څه نه راوړي. صحیح ده دوستانو، یو وی پی ان مې وصل که لږ سم کار زما سره نه کو. که تاسو ته هم سرچ کې څه نه راتله وی پی ان وصل کړئ. دا ټریډینګ اکاونټ به دلته سرچ کې ورته لیکو، صرف دلته اوس خپله جست مارکیټ بروکر موږ ته راپورته کوي. چې راپورته یې که دلته به دغه دریم یو تاسو ووهئ جست مارکیټ ګلوبل. داسې مو ولیکه ووهلو دا ډول صفحه راځي. دلته به اوس تاسو راسئ بیرته بروکر ته دوستانو. نو دلته به پاس په دغه لامبر باندې به دوستانو کلیک کړئ. چې په دې مو کلیک کړه دلته به دغه د جمع بټن ووهئ. چې دا مو ووهه دلته به دا کریټ ریل اکاونټ ووایي شین رنګ کې. نو دلته MT4 هم جوړوي سه MT5 هم. موږ MT5 جوړو سټنډرډ اکاونټ. سټنډرډ باندې به کلیک کو. صحیح ده، چې په دې مو کلیک دلته هر څه شوي، صرف دغلته به خپل هغه کوډ وکړم چې د اکاونټ جوړولو ټایم کې د بروکر تور که زه راځم هغه لیکم. کله مو چې ولیکه دا لاندې کریټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ دوستانو. اوس به څنګه یې زمونږ MT5 اکاونټ یا هغه پکې جوړ شو. چې دا کار مو وکړو دوستانو، البته په دغه مور آپشن باندې کلیک کړئ او دلته به اکاونټ سیټینګ ووهئ. اکاونټ سیټینګ چې مو دلته ستاسو د اکاونټ نمبر ده او دلته سرور ده. نو ګورئ زما دغه د اکاونټ نمبر ده او دلته سرور ده لایف 3. نو لومړی به زه د اکاونټ نمبر کاپي کړم. چې په کلیک کې خپله کاپي کېږي. چې کاپي مو کړه دلته به راشئ دا لوګین برخه کې به د اکاونټ نمبر ولیکئ د خپل بروکر. دلته بیا زه پیسټ کوم ورته دوستانو، پیسټ مې کړ. دا پاسورډ چې لیکلی دلته به هغه پاسورډ ولیکئ چې تاسو خپل جست مارکیټ بروکر جوړولو ټایم کې ورکړی. نو زه راځم هغه لیکم. اوس دلته سرور ته راځو. سرور باندې به تاسو کلیک کړئ. هلته چې کوم سرور وه به انتخابوي. اوس د ما جست مارکیټ لایف 3 و. لایف 3 ډېر ورته نو دا به ووایي او دلته به لوګین باندې کلیک کړئ. دا به اوس څنګه یي میټا ټریډر 5 سره به دا کنیکټ شي موږ ته. نو په تمه کېږو دا به یو دقیقه کې کنیکټ شي دوستانو. نو دوستانو څنګه چې ګورئ کنیکټ شو. دلته نوم هم راغی د بروکر او څنګه د اماونټ هم راغی چې دومره پیسې لرئ. ګورئ یو نوم ده. نو زموږ کنیکټینګ سکسسفولي شو. خو که تاسو ته په لومړي ځل کنیکټ نه سو نو لږ ورته صبر وکړئ ځکه اکاونټ تازه جوړوئ که نه لا تر څو سیسټم کې راجستر. دغه وه دوستانو زموږ ویډیو چې څنګه جست مارکیټ بروکر کې اکاونټ جوړ کړو او څنګه هغه MT5 سره وصل کړو.